عاشقان کی هلال بلال د جهان مینان کی بلال چی عاشقان کی هلال بلال د جهان مینان کی بلال شو بلال د جهان مینان کی بلال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتی صحابه او صحابیات. قدرمنو اوریدونکو، د جنتی صحابهو له جملې څخه یو حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته په خپل ژوند کې د جنت زیری ورکړی او دا یې ورته ویلی دي چې ای سعده ته جنتي یې. حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه د حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه په بلنه اسلام ومنه. دا هغه مهال و نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې خلکو ته د دیني زده کړې لپاره استولی و. کله چې حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه اسلام ومنه نو خپلې قبیلې بنو عبدالاشهل ته یې وویل ستاسو له سړیو او ښځو سره به تر هغې خبرې ونه کړم چې پر الله جل وعلا شانه او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ایمان نوي راوړی. تر هغه وخته زه ستاسو سړیو او ښځو سره خبرې نه کوم. دا فولادي عزم، دا اوسپنیز عزم الله رب العزت صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته نصیب کړی و. کله چې بنو عبدالاشهل د خپل سردار دا خبرې واورېدې نو تر ماښامه پورې ټول د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شول. تاسو ته وایم قدرمنو اوریدونکو، که ستاسو په کورنۍ کې داسې یو څوک وي چې هغه د الله رب العزت د اوامرو نه سرغړونه کوي، هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له سنتو نه سرغړونه کوي، آیا دا خبره به تاسو هغوی ته وکړئ؟ دا اوسپنیز عزم الله صحابهو ته نصیب کړی و چې الله په دنیا کې د محمد رسول الله په ژبه هغوی ته ویلي چې تاسو جنتیان یاستئ. حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه ډیر برکتي سړی و. د بدر، احد او د خندق په غذاګانو کې برخه اخیستې وه او ډیر واقعات د سیرت کتابونو د حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه لیکلي دي. کله چې د بدر د جګړې وخت راغی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل انصار او مهاجر صحابه کرام را جمع کړل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته د قریشو حالات بیان کړل او په دې اړه یې له ټولو نه مشوره وغوښته. لومړی حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه پورته شو، ډیرې ښې خبرې وکړې. ورپسې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، بیا ورپسې حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه، دا هم په خپل وار راپورته شول او خپلې خبرې وکړې. له دې وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ای خلکو ما ته مشوره راکړئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره انصارو لور ته وه
چې انصار په دې هکله باندې څه وایي، د مدینې منورې خلک په دې هکله باندې څه وایي. حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه د انصارو په نمایندګي پورته شو او وی فرمیل ای د الله رسوله کیدای شي ستاسو اشاره زموږ طرف ته وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل هو. نو سعد ورته اوس څه وایي سعد بن معاذ؟ انا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا ان كل ما جئت به حق واعطيناك مواثيقنا وعهودنا على السمع والطاعة فامض يا نبي الله فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت هذا البحر فخذته لخذنا معك ما بقي منا رجل وصل من شئت واقطع من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت والذي نفسي بيدي ما سلكت هذا الطريق قط وما لي بها من علم وما نكره أن يلقانا عدونا غدا إنا لصبر عند الحرب صدوق عند اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. سعد بن معاذ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي موږ پر تا ایمان راوړی، ستا تصدیق مو کړی، پر دې مو شاهدي ورکړې چې ستا راوړی دین حق دین دی او په دې خبره مو له تا سره ژمنې او لوزونه کړي چې خبره به دې اورو، ستا خبره به منو. ای د الله رسوله په کوم لورې چې ځې موږ در سره روان یو، په هغه ذات قسم چې ته یې په حق رالیږلی یې، که ته موږ ته پر بحر د ورپورې وتو حکم وکړې نو په هغه به موږ ورپورې وځو. یو به دې هم له حکم نه سرغړوی ونه کړو، که سبا ته له دښمن سره مخامخ شوې نو موږ به یو هم په شا نشو او له جګړې به ونه تښتو. سبا چې دې له دښمن سره جګړه ونښته نو هلته به مو صبر او رښتینولي ووینې. هیله ده چې الله رب العزت درته زموږ په لاس هغه کارنامې در اوښي چې ستا سترګې پرې یخې شي. له همدې امله د الله جل جلاله په برکات او رحمت په تکیه کولو سره موږ له تا سره یو. دا د حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه خبرې وې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړي. د حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه د دې خبرې په اورېدو سره د محمد رسول الله مبارکه څیره له خوځه ځلېده او وی فرمایل سیروا علی برکة الله وابشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم غدا. رسول الله صحابه ته وایي حرکت وکړئ او خوشحاله شئ، بېشکه الله رب العزت را سره د یوې ډلې د رالاندې کولو ژمنه کړې. قسم په الله لکه چې زه سبا ته د دښمن قوم د وژل کېدو ځای په خپلو سترګو وینم او همداسې وشو. الله رب العزت خپله ژمنه پوره کړه او مسلمانانو ته یې په بدر کې بری ور په برخه که. پر دې جګړه کې حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه ډیرې ښې کارنامې ترسره کړې. د احد په جګړه کې کم صحابه کرام چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شاوخوا کې پاتې ول، په هغو کې یو سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه هم و. زه چې د حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه نوم اخلم ډیر را باندې خوږ لګي. دا ځکه ریا نه کوم، د خپل زړه حال درته وایم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې یو، جنگ شروع شي خوب وینم او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه سره روانوي چې ته به حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه سره ځې او د مشرکینو په مقابل کې به جنګیږي. نور څه نشته، کاڼي په لاس کې اخلم. نو ځکه کله چې زه د حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه نوم اخلم نو د مبارک نوم را باندې ډیر ښه لګیږي. حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو د مخه د یهودو د بني قریظه د قبیلې حلیف و.
یعنی د هغو ملاتړي له ځان سره درلودله. له همدې امله رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د یهودو خواته د دې پوښتنې لپاره واستوه چې آیا هغوی د پخواني تړون له مخې اوس هم پر مدینې د پردي یرغل پر مهال د مسلمانانو مرسته کوي او که دا تړون یې مات کړی؟ سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه چې هلته ورغی نو حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه ته معلومه شوه چې د یهودو ځینې مشران په پټه مکې مکرمې ته تللي تر څو قریش پر مدینې منورې یرغل کولو ته وهڅوي او یهود قریشو ته ووایي چې موږ هم له مسلمانانو سره خپل تړون مات کړی. یهودو قریشو ته ویلي چې دا ډیر مناسب وخت ده چې په مسلمانانو باندې یرغل وشي ځکه چې مسلمانان له هرې لورې نه محاصره دي. بني قریظه و یوازې پر دې بسنه ونه کړه بلکې د عربو د یوې بلې مشهورې قبیلې غطفان له سردار عینه بن حسین سره پر دې خبره هم اتفاق وکړه چې دوی به هم له قریشو سره پر ګډه په مسلمانانو یرغل کوي او د مسلمانانو د بربادي لپاره به خپل ځان او مال قربانوي. د اسلام او د انسانیت دښمنان منافقین په هر وخت کې د مسلمانانو په خلاف دسیسې جوړوي. خو په دې مطمئنه اوسئ چې الله رب العزت برای فتح او نصرت تل لپاره د مسلمانانو په برخه کړي. مرتدین، منافقین، د انسانیت او د اسلامیت دښمنان الله سرټیټي او شرمنده شړلی دي یا یې د دې مسلمانانو په لاس باندې مردار کړي دي. کله چې سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه د یهودو د مشرانو خواته ورغی او د تړون په اړه یې وپوښتل نو یهودو سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه ته وویل لا عهد لمحمد عندنا ولا عقد. موږ له محمد صلی الله علیه وسلم سره هیڅ تړون نه لرو، هیڅ تړون ورسره نه لرو ځکه دې پلیت و وخته له مشرکینو سره لاس یو کړی و چې پر مدینې منورې په محمد رسول الله باندې یرغل او حمله وکړي. نو ځکه سعد بن معاذ ته دا خبره کوي چې لا عهد لمحمد عندنا ولا عقد. نو په دې توګه د یهودو پټ راز ښکاره شو. کله چې قریش، غطفان او نور عرب قبایل په ډیر کبر او غرور د مدینې په لور را روان شو نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې ګرد چاپیره د خندق کینندلو امر وکړ. ښځې او ماشومان یې په یوې کلا کې میشت کړل تر څو د جګړې په دوران کې له کوم زیان سره مخ نشي. مشرکینو او یهودو مدینې منوره محاصره کړه. تر څو ورځو وروستو محاصره اوږده شوه نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې د غطفان د قبیلې له دوو سردارانو سره وویني او دا شرط به په هغو باندې ږدي چې تاسو به له خپل قوم سره بیرته ګرځئ ځئ به او د مدینې منورې د حاصلاتو او د میوو نه به درېیمه حصه موږ تاسو ته درکوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په همدې خاطر له سعد بن معاذ او سعد بن عباده رضی الله تعالی عنهما سره مشوره وکړه. هغوی دواړو محمد رسول الله ته ویلې ای د الله رسوله که د الله په حکم دا کار کوي نو صحیح ده او که په خپله خوښه یې زموږ لپاره کوي نو زموږ عرض دا دی چې موږ پخوا مشرکان وو د بتانو عبادت به مو کوو. موږ او دوی همداسې په کفر او کې شپې سبا کولی. هغوی به تل په دې تمه و چې د میلمستیا او یا هم د سوال کولو له لارې د مدینې منورې میوې وخوري خو کله چې الله راته هدایت وکړه او په اسلام یې سرلوړي کړو نو اوس څنګه هغوی ته خپل مال ورکړو؟ قسم په الله موږ د هغوی لپاره یوازې تورې لرو او بس نور څه نه. دا د سعد بن معاذ عزم دی. الله دې موږ ته هم داسې اوسپنیز او فولادي عزم نصیب کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی دریځ وستایه او وی فرمایل ما دا کار ستاسې د ګټې لپاره کوه ځکه چې ټول عرب ستاسې پر خلاف سره یو شوي دي. اوس چې تاسې اوسپنیز عزم لرئ نو د دښمن په مقابل کې وجنګیږئ الله به یې ستاسو په لاس باندې ذلیله کوي او الله همداسې وکړل. هغوی داسې زړونه درلودل، داسې ایمان او داسې مینه محمد رسول الله سره درلودله چې رسول الله په دنیا کې ورته وایي چې تاسو جنتیان یاست. دا به واورو قدرمنو اوریدونکو خو د یوې دمې نه وروسته.
هلال چې عاشقانو کې هلال تور بلال د جهان مینا کې بلال شو جلال د جهان مینا کې بلال قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې او منئ. حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه خپله اوسپنیزه زغره اغوندي اگر که هغه تنګه هم ده، لکه څنګه چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي. روانیږي او سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه دا دعا کوي: اللهم ان كنت ابقیت من حرب قریش شیئا فابقیني لها فإنه لا قوم أحب إلي أن أقاتل من قوم كذبوا رسول الله وآذوه واخرجوه وإن كانت الحرب قد وزعت أوزارها عنا وعنهم فاجعله لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. ای الله، که د قریشو راتلونکي جنگ ته څوک ژوندي پرېږدي نو ما هم ورته ژوندی پرېږده، ځکه ما ته دا خبره ډیره خوښه ده چې له هغه قوم سره وجنګېږم چې ستا رسول یې ځورولی، د ستا د رسول تکذیب یې کړی او ستا رسول یې له خپل کور ویستلی. که زموږ او د دوی ترمنځ کوم بل جنگ لیکل شوی وي نو ما ته پکې شهادت نصیب کړه او تر هغه وخته پورې راته مرګ مه راوله تر څو چې مې د بنو قریظو د حالت په لیدو سترګې نه وي یخې شوي، ځکه بني قریظو هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خیانت کړی. الله رب العزت د سعد بن معاذ دعا قبوله کړه. د دښمنانو په لښکر کې یې ګډوډي خپره شوه. الله رب العزت یې په زړونو کې ویره واچوله. د مدینې منورې انصار او مهاجرین د الله رب العزت په مرسته بیرته خپلو کورونو ته ستانه شول. تر بیرته راتلو وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې جنګي جامې وویستلې چې جبرائیل علیه السلام یې څنګ ته راغی او رسول الله ته یې ویلې: قد وضعت سلاح فوالله ما وضعتها اخرج الیهم. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: فأین؟ قال ها هنا فاشار الی بني قریظه. جبرائیل علیه السلام رسول الله ته وایي: تا خو وسله کیښوده، قسم په الله چې ملائکو تر اوسه وسله نه ده ایښې. نو د هغوی خواته وروځه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې وپوښتل چیرته؟ جبرائیل علیه السلام ورته وفرمیل دې لور ته، او د بني قریظو لور ته یې اشاره وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو مبارکو اصحابو سره د بني قریظو لور ته ورروانیږي. ځینې صحابه کرام ورته وایي چې دلته به منځ وکړو او ځینې صحابه کرام ورته وایي چې په بني قریظو کې به یې کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دواړو خبره منلې، یو یې نه دی ملامته کړی. کله چې سعد بن معاذ په جنگ کې زخمی شو نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړه چې د اسلمیه قبیلې له ټوټې نه دې ورته په جماعت کې خیمه ووهل شي تر څو له نږدې نه یې پوښتنه وشي، یعنې محمد رسول الله ته نږدې وي چې د الله رسول یې پوښتنه کوي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بني قریظه محاصره کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیدنا سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه نه مشوره اخلي چې سعد د دوی په هکله باندې څه پریکړه کوي. سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه دا پریکړه کوي چې د هغوی ټول جنگي ځوانان دې ووژل شي او ښځې او ماشومان دې بندیان شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل: قضیت بحکم الله. ای سعده، تا د الله رب العزت له پریکړې سره سمه فیصله وکړه. کله چې حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه زخمی شو، له رګ نه وینه درېدلې وه، خو بیا یې له رګ نه وینه روانه شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابو بکر، حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما او نور مسلمانان به یې وخت ناوخت پوښتنې ته ورتلل. ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي: قسم په الله زه په دې نه پوهېدم چې ابو بکر ژاړي او که عمر. کله به سعد څخه ورتلل دواړو به ژړل. یو صحابي فرمایي: کله چې د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه رګ بیا وچاودېده او وینه ترې جاري شوه نو محمد رسول الله هغه مبارک په خپله غیږ کې ونیوه. دا وخت نو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د هغه مبارکه وینه روانه وه.
ابابکر صدیق چې کله د حضرت سعد رضی الله تعالی عنه دا حالت ولیده نو په افسوس ویلې واه انکسر ظهراه، افسوس زموږ خو ملا ماته شوه. محمد رسول الله ورته وفرمیل مه غلی شه. کله چې عمر رضی الله تعالی عنه د حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه حالت ویني وایي انا لله و انا الیه راجعون. او په یو روایت کې دا هم راغلی چې جبرائیل علیه الصلاة والسلام د وریښمینو پګړۍ تړلې وه، د وریښمینو لنګوټۍ پیچلې وه، راغی او وی فرمیل یا محمد من هذا الذي فتحت له ابواب السماء واهتز له العرش. ای محمده دا څوک دی چې د آسمان دروازې ورته پرانستل شوې او عرش ورته وخوځېده، د ده په وفات باندې عرش وخوځېد. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سعد خواته ورغی ویې لیدل چې هغه وفات شوی، او کله چې له ښه کولو وروسته بیرته راستون شو مبارکه ږیره یې په اوښکو باندې لمده وه چې د حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه په فراق کې ژړلې. د حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه مور هم د خپل زوی په شهادت او په مرګ باندې ډیرې ژړلې او اشعار هم ویل رسول الله څه وایي کل البواکی یکذبن الا ام سعد، ټولې ویر کوونکې دروغجنې وي خو د سعد مور داسې نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سعد په اړه دا هم فرمایلی اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، د سعد بن معاذ پر مړینه د الله تعالی عرش وخوځېد. او په بل حدیث کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی لقد نزل 70,000 ملک شهدوا وفات سعد ما وطئوا الارض قبل یومئذ. د سعد بن معاذ په جنازه کې 80,000 داسې ملائکو ګډون وکړه چې تر دې مخکې ځمکې ته نه وي راښکته شوي. امام اسحاق بن راهویه له برا بن عازب نه روایت کوي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د وریښمینو یوه جوړه جامې ډالۍ شوې. خلکو په ډیر تعجب سره ورته کتل او ګوتې پرې وهلې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل آیا د دې ښایست ته تعجب کوئ؟ خلکو وویلې هو. ای د الله جل جلاله رسوله همداسې ده. رسول الله وفرمیل والذي نفس محمد بیده لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنة احسن منها. قسم په هغه ذات چې زما نفس د هغه په واک کې دی، په جنت کې د سعد بن معاذ دسمال تر دې ډېر ښایسته دی. ګورې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې د جنت زیری ورکوي. حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه په 21 کلنۍ کې مسلمان شه او په 29 کلنۍ کې د شهادت لوړ مقام ترلاسه که. نو په دې ډول یې 6 کاله د اسلام تر سوري لاندې ژوند وکړه، خو په همدې 6 کلنۍ مسلمانۍ کې تر ټولو خلکو غوره داسې غوره چې د هغه په وفات باندې د الله رب العزت عرش لرزیږي. الله دې زموږ نه او د سعد بن معاذ نه او د ټولو مسلمانانو نه راضي شي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د هغو په نقش قدم باندې پل کېدو تر څو چې الله رب العزت موږ هم جنتیان وګرځوي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. خاوند څومره